بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي که چیرې یوه ښځه په میاشتني ناروغي کې وي، د شرم په وجه لمونځ کوي او همدا ډول د حیض په شپو کې قرآن زده کوي، د دې د لمونځ کول یا په حیض کې میاشتني ناروغي کې قرآن ویل یا لاس وروړل جائز دي او که یا؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یوه ښځه په میاشتنۍ ناروغي کې وي، لمونځ نه دی ورته جایز، لمونځ یې نه کوي، په بیا اودسۍ او په مردار بدن د لوی رب ته سجده نه لګي. البته قرآن زده کول د دې دپاره یوه حیله شته، هغه دا چې قرآن دا په یو پوش باندې را اخلي، په پوړنې ونیسي یا یو په یو دسمال ونیسي، دغسې بې دسماله بې غلافه قرآن ته لاس وروړل هم جایز نه دي. په دغه ډول باندې سره د یو غلاف یا د یو دسماله یا په یو پوړنې ونیسي راوایخلي او وروسته بیا چې کله قرآن عظیم شان وایي پوره یو آیات په یوه ساه باندې ونه وایي، بلکې نیم نیم آیت په یوه ساه باندې وایي، د تعلیم په وخت کې ورته جائز دی. مثلا الحمدلله رب العالمین دا یو آیت دی، دا داسې ووایي الحمد لله رب العالمین په درې ساو باندې، الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم په دوه ساو باندې وایي، مالکی ساوکش یوم الدین په دا رقم باندې چې ای وایي او لاس نه وروړي ورته جایز دی او لمونځ نه دی ورته جایز. البنایه جل اول صفحه 646 او محیط البرهانی جل اول صفحه 219. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.